هغه باید په یو هوټل کې ځای په ځای کړو. څوک؟ مراد کپوز. ولې؟ دلته ډېر ګواښونکی دی، کیدای شي هر څه وګوري. له لرې څخه به یې وڅارو. که څارنه یې کولی شي نو کېږي. څارنه؟ وبه یې ازمایم. میږیانو په شان زیاتېږي. لکه دوی بې عقلان هېڅ نه ختمېږي. نه پوهېږم له کومه راوځي. پاڅېږه پاڅېږه. غالبه سلجوق بیایي سلجوق بیایي. غالبه زه د دوی بې شرفانو نوم له دې دنیا څخه ورکوم. ودرېږه ودرېږه څه کوې؟ سر ښکته که. غالبه هلکه موږ دلته څه کوو؟ هلکه سمه ده غلی شه. موږ سره لوبې کوي. دا ځناور همداسې نه پرېږدم. زه دوی ژوندي په سپکه ښخوم. هلکه سمه ده غلی شه. ګوره که مړه شو له هغه سره مرسته نه شو کولی. دا دې سر کې ځای پر ځای که. مړه کسان له سلجوق سره مرسته نه شي کولی. اوس په هوش راشه. که چېرته دلته ژوندي پاتې شو له ما نه ساتنه وکړه. هله والوځه. دا ونیسه وینیسئ. دلته ګوره دوه درې کسان دي، ډېر نه دي. ټول وژنه سمه ده، ویې وژنئ بیا موږ پیدا کوئ. زر کوئ. سمه ده وشوه. هلته دې څوک پرېښي؟ هغې ډلې مخې ته دې څوک غورځولي؟ هغه اړینه نه ده. اړینه دا ده چې ډله هملته ونیسه. هلئ چې ځو. وروره لکه چې پای ته یې ورسېد. همداسې ښکاري. خو وروره باید یوازې لاړ نه شو. له ځان سره ځینې کسان هم یو سو. بلکل. ګوره پوهېږې څه وایم؟ ووایه. که دا ځل چېرته روغ جوړ لاړم ټول لوښي به یې لیاسمین سي. ولا وروره ډېر به ښه وشي. سلجوق به هم پخلی کوي. هسې هم ټول کارونه د هغه له امله وشول. والله ودې کې هسې هم دواړه مینې لري. ټول عمر دې لوښي پرېمینځي. ټول عمر ها ټول عمر. غالبه ووایه. له ما سره درې مرمۍ دي. له تا سره؟ له ما سره هم. آفرین. ګوره له تا سره هم درې، له ما سره هم درې. شپږ کسان ختمولی شو. جاقوب ارچا هغه هم یو څه کوي. وروره څو شېبې وروسته بلې نړۍ ته ځو. هېواد دې ژوندی وي. بیرغ دې رپانده وي وروره. کرکوک دې ژوندی وي. آذربایجان دې ژوندی وي. له شمال نه تر شرقه پورې. شمالي ترکستان ان ټول ترکستان. تبریز، کرم، ترکیه د ښارونو څخه تر غرونو پورې دي. ټول هېواد ژوندی وي. هېواد بې عقله خلکو. وروره ځو. څه؟
وایم زه چې پې وردانګو ها پې وردانګو بلکل سمه ده ته وایې چې ښکلې ځواني خرابه کړو بلکل ان وسله په لاس به یې هغې نړۍ ته ولیږو بلکل سمه ده زه راضي یم هلکه موږ چې یو که نه موږ افسانه یو نور حاسم کیسې دي وورځه سړیه چېرته ځې هله نو هله بیړه وکړه هسې وخت مه تېروه هر چېرته چې ځې ځه سلجوق جانه وزغمه قربان دې شم وزغمه ته پیاوړی والله په یو څوک سره د زما پښتۍ ماتې کړې وي پام چې ونه خوځېږي اسکار چېرته دی د څه شي اسکر ته څه وایې لزر وایم ولید وایم اسکار چېرته دی هغوی څوک دي زه یې نه پېژنم ما ته وګوره زه ټوکې نه کوم ښه دلته دې دا ناکاره مغزو شیندم بیا دې دلته غورځوم چې هغې نړۍ ته همداسې مردار لاړ شي اوس راته ووایه په جنګ کې مو چې هغه زمری عسکر نیولی او هغه یې چېرته وړی دی چېرته دی چېرته یې وړی دی که کومه تېروتنه وکړي ځای پر ځای دې وژنم خلاصه که دروازه خلاصه که زر کوه پورته شه موش زه یم سیفو ډګروال صاحب ته یوه اړینه خبره لرم همدا اوس یې ورته وایم قمندان صاحب سیفو سیفو اورم ډګروال صاحب یوه نښه مې پیدا کړه خو کسانو رسېدلو ته به ډېر زیات وخت ونیسي زه چې کوم څه پیدا کړم بیا سمدلاسه درته زنګ وهم سیفو ګوره دا ډېر عاجل دی خو نه غواړم چې ژوند دې له ګواښ سره مخ شي دا نښه پیدا کړه هغه ځای پیدا کړه په امر دې پر ځای کېږي صاحب زه بیا درته زنګ وهم هلکه ولې سمدلاسه ویښېږې ولې مردار خوره بې شرفه چې کله یې وخت را ورسېدو بیا دې زه ویښوم
ډګروال صاحب بریدمنه توراج بریدمن صاحب تا ته پته مه دی بریدمنې تا ته مې خپله پرېکړه ویلې وه ګوره قمندان صاحب د وخت په وړاندې جنګېږو هیله کوم ماته یو موقع راکړه د قرارګاه د هوا او که د اوبو له امله ده دلته یو هوښیار کس نشته په ساحه کې بیل په عملیاتو کې بیل دلته بیل قمندان صاحب د جنګي الوتکو سره هلته ځې همداسې ده هو قمندان صاحب ته هم پوهېږې چې په دې کارونو کې چوپتیا د سړي ژوند ژغورلی شي او چغې پکې ډېرې مهمې نه وي اوس مهال ستا ځناور غږ باید ورک کړو هله راځه 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 که نه دلته راشه حرکت وکړه هلکه حرکت وکړه هله نو مخکې شه مخکې شه هله نو بیړه وکړه زر کوه مخکې شه زر کوه ما ته ګوره کوم نوم چې دې راکړی که غلط وي او زه هغه کسان پیدا نشم کړی دلته راځم او تا هم دلته مرداروم پوه شوې اوس نو په ارامه سره ښکلی خوب وکړه کېږي صاحب بیل ختم کړئ زر کوي زر کوي بیل ختم کړئ باباګانو پروت وکړ سر مو ښکته کړئ ستاسو له خدایه قربان پروت مې وویل دا مې نه دي ویلې چې ویده شئ پاڅېږئ ځان ته وسلې پیدا کړئ هلکه دا کار ژغورنې فرښته کېدی شي هلکه یو روغتیا دار خو کومه بلا نه ده که نه یوازې د شپې ترې نه سړی ډارېږي لیونیانو ستاسو غږ اورم له دې نه مخکې چې درشم ستاسو سرونه مات کړم دا کار ختم کړئ هلې مارش
دومره لیوني دي؟ قومندان صاحب په دې باندې ویاړم چې دم بابا ته چې کتابي خبرې ونه کې نه کېږي. قومندان صاحب قومندان صاحب که نه هلکانو د امر په نوم یو څه شته؟ قومندان صاحب آفرین دې وي. تاسو اصحاب له لاسه ورکړي له پرچې سره څوک وسلې والا پسې منډې وهي. فلمونه ګورئ. زمریان د امر په نوم یو څه شته. زه یې درته وایم لومړی به بریدمن بهرام تاسو ښه ستړي کړي. له هغه نه وروسته بیا چیتم بابا بیا به ما ته راشئ. درته یې وایم له ما سره به ډېر وخت تېروئ. بیا بزرګ بابا له هغه نه وروسته بیا که کپوس بابا پورې ژوندي پاتې شئ. څنګه ها؟ خو قومندان صاحب بریدمن صاحب سلجوق ژوندی دی. رښتیا وایي؟ له ځان سره یې وړو اوس هم ژوندی دی. ښه ده خدای ډېر شکر دی. پوه شوم انتپلي پوه شوم خو هغه کسان چېرته دي؟ قومندان صاحب دې خواته لاړل. قومندان صاحب شاجور ماجور کا راکې. عسکره زما د کسانو د وژلو په وخت کې باید دا فکر کړی وی. بیا یې اوبو کې ښکته که. ولې د بس دی سړی وژنې؟ ما ته ګوره ته د چا طرفدار یې؟ هغوی زموږ ټول کسان ختم کړل. ته د چا پلوي کوې؟ سمه ده حساب به یې ته ورکوې. همداسې دا ما ورکړه. اوس چې خلون شوې نو تا به اوس لږ وچ کړو. ډېر ښه. ما ته ګوره دته سخته سزا ورکړه. سمه ده خو پام چې مړ نه شي. قومندان صاحب په امر دې پوهېږم خو دا کسان موږ دلته مصروفه ساتي. یوازینۍ موخه یې دا ده د ډلې نیمایي کسان په بریدمن سلجوق پسې دي او زه دلته یم. ښه بریدمنه له ما نه څه غواړې؟ قومندان صاحب غواړم چې بېرته د لېږدولو کار بریدمن بختیار ته وسپارم او زه هم لاړ شم. ګوره صاحب کېدای شي د سلجوق لپاره ډېره ناوخته شي. له تا نه هیله کوم امر مو بېرته واخلئ او د څارنې لپاره اجازه راکړئ. قومندان صاحب هیله کوم. بریدمنه غوږ شه. امر وکړئ قومندان صاحب. باز چې څنګه خپل کار ختم کړي زمریان د څارنې ته ادامه ورکړي. قومندان صاحب پوه نه شو. وایم باز چې څنګه خپل کار ختم کړي نو زمریان د څارنې ته ادامه ورکړي. امر دې په ځای کېږي قومندان صاحب. قومندان صاحب کپوس بابا څه ویل؟ بازان زمریان څه؟ توبه بسم الله. نه دلته موږ له څه سره مخ یو؟ د کپوس بابا خبرو ته وګوره. یعنې نه زموږ په قرارګاه کې داسې خبرې رواج شوي دي. داسې مخفي خبرې کول هېڅوک به پرې پوه نه شي. داسې شفیر لرونکې خبرې یو بل په خبرو کې وهل. نه یعنې موږ اوس له بازان او زمریانو سره څه کار لرو؟ زه په دې خبره هېڅ پوه نه شم قومندان صاحب. ها توبه لکه چې بوزوک مو له لاسه ورکړ. قومندان صاحب ووایه که نه څه روان دي؟ بهرام او بازان راغلل. بازان؟ ښه بازان دا خو پر اختیار راغلل. قومندان صاحب کوم کوردینات مو چې راکړي په هغه ځای باندې اور بلوم. بریدمنې په خیر راغلی اور بل کړئ. توره دې تېره اوسه. مننه قومندان صاحب. بختیاره وړاندې کسان شاته کړه. الوتکه برید کوي. پوه شوم بریدمنه. ډلې
شاته ځو زر کوئ زر کوئ واخیستل شو کارتال شال بریدمنې بیا هم د مرستې لپاره مننه قمندان صاحب په ځان پام کوئ قمندان صاحب څه کوو بهرامه بازانو خپل کار وکړه اوس نوبت د زمریانو دی هله دې ډلې مشري ستا په غاړه د بختیاره واخیستل شو لاره مو خلاصه اوسه مننه هله بهرامه هله الیاس ډلې بیرته ځو زر کوئ ځو هلې یو یو ځو سلام په خیر راغلی جنرال صاحب وړاندې له کړکۍ سره ناست دی دا دې په ورکولو کې حکومت ستونزه شته که نه نه خو پام کوئ چې ډېرونه خوري سمه ده که هر څه ته اړتیا پیدا کوي بیا ماته غږ وکوئ ډېره مننه کوم پلاره زویا په خیر راغلې ژوندی اوسې ګوره ستا د خوښ فیرینې پکې خټ ډېر چارمغزه او پلي دي زویا اوس دې هم په یاد دي په کوچنیواله کې چې د فیرینې دوکان ته تللو اوس مې هم په یاد دي ورور مې ساده فیرینې غوښته ما ورته فیرینې اخیسته بیا به مې ورباندې ښه ډېر پلي اچول ښه ډېر پلي خو ډېره به نه خورې والله مېرمنې تن هم همداسې راته ویلي سمه ده سمه ده پلاره ورور مې ما هېڅ نه بخي یعنې ډېر ټینګار کول هم هېڅ ګټه نه لري زویا پوهېږم چې هغه هم تا پسې ډېر خفه شوی دی ته هم نور ځان ته یو سمه او پاک کار پیدا که که پرېکړه دې کړې وي چې ژوند دې سموي او جوړوي هغه هم دا ګوري داسې بیا ځل لپاره تا ته موقع درکوي لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه نه پوهېږم پلاره یعنې دلته چې له چا سره کار کوم په هغوی هم سم باور نه لرم کیدای شي بېرته انګلستان ته لاړ شم زویه ته انګلستان ته ځې تا ښه ویلي چې هلته درته ستونزه ده قرضونه در باندې دي نه قرضونه مې خلاص کړل یعنې هېڅ کومه ستونزه نشته زویه څنګه دې ورکړل تا څه کار وکړو قرضونه د ډېر نه ول نه پلاره ما قرضونه خلاص کړه ته په دې شی نه سر مه خوږوه اړینه نه ده ښه ده ښه همداسې دې وي فیرینې دې ونه خوړله زویه له دې ځایه د تلو لپاره بیړه مه کوه سمه ده
وروسته له ما سره ژمنه وکړه له ورور سره دې له ابراهیم سره اړیکې جوړولو لپاره به خپله پوره هڅه کوې وروسته دا کار مسله که رښتیا وایم اندېښمن شوم چې ته داسې کار کوې چې دومره ډېر قرضونه دی خو ټول ختم کړم رښتیا راته ووایه ګوره که نه موږ دومره نه خوښېږو خوښېدو ته هېڅ اړتیا نشته بسنه کوي چې خپل کار وکړي وایي بېرته انګلستان ته ځم هېڅ چېرته نشي تللی تر څو چې د هغه انځورونه زموږ سره وي هغه هېڅ چېرته تللی نشي تاسو ادامه ورکئ ښه کسر یې د مراد په موضوع کې ارامه اوسه یو هوټل کې مو ځای پر ځای کړی او موږ چې څه ووایو هغسې کوي او اوس مو اصلي موضوع ښه پوهېږي چې موږ سره د ځانګړو قواو یو عسکر دی لږ به له دې شېبې نه خوند واخلو لزره حالت څنګه دی سړی له موږ سره دی نور به تاسې ووایي چې څه وکړو کامره به یې مخې ته ودروئ او زموږ خبرې به تکراروي هم دومره څه به وایي څه چې پرې ووایو هغه درته لیکم او درلېږم یې ایسا ګوره ستا کار کې لاسوهنه کول نه غواړم خو دا د ځانګړو قواو عسکر دی ښه یعنې داسې نه کوي لزره کوي یې باید ویې کي کوی نه کي لږ هڅه وکئ فشار پرې راولئ کوي نه کي بیا یې ووژنئ سمه ده رئیسه ته یې اوس څه کوي هیڅ هڅه کوي چې دردونه ونه ښایي سمه ده اوس درته ټولې خبرې لیکم او درلېږم یې سمه ده زه بیا هم ښه ده لږه هڅه کوو که خبرې مې ونه مني بیا یې وژلی شي ډېر ښه څه وشول سړی د ډېر بې غیرته سړی و نمبر ستا دی ستا سر پرې کوم بیا به هېڅکله هم داسې خبرې ونه شي کړې واوره یو کار باید وکړي څېره دې پاکوو دریشي درته هم اغوندو دلته به ګورې خاندې به او بلکل به داسې وایي زه د ځانګړو قواو قمندانۍ کې دنده لرونکی بریدمن سلجوقیان الماس کوم ظلم او ناحقه جنګونه مې چې ولیدل د هغه له امله په خپله خوښه د خپل هېواد له اردو څخه بېله شوم او په منځنۍ اسیا کې دې خلکو سره یو ځای شوم یوه شېبه زه ناغره څه وایي زه له څه شي سره یو ځای کېږم منځنۍ اسیا کې زموږ له خلکو سره منځنۍ اسیا کې ستاسو له خلکو سره
اوس دې غوږونه خلاص که ما ته ښه غوږ شه منځنۍ اسیا دې سمه ده خو زه ستا په خلکو کې ورک شه عسکره مړ به شي دا کار جدي دی که موږ چېرته له مرګ څخه ډارېدلی الله سره په بیرغ او وسلې باندې مو لاس نه یو خدا قسم مو نه کوو دا قانع که 2 ساعته لري که ونه شي د هغې خبرې دې واورېدې که زموږ خبرې ونه مني ختم یې کړ ما ته یو لرګی راکئ پخواني تکتیکونه هر وخت یو کار کوي لاړې پیسې نشته ختمې شوې آی زویه آی زما په مخ کې دې خوا مه ګرځه هسې مې هم سر درد کوي دلته کښېنه ونیسه سمه ده کښېنم ونیسه ګوبلې ته مې تروره هم ډېر ډاره نښتې سمه ده ګرانه پولیسو ته ځو ورته وایو چې په موږ باندې داسې کار شوی دی هغوی به ورته حتما یوه لاره پیدا کړي نه زه سیف ورور ته بیا زنګ وهم سیف وروره قربان دې شم موبایل ته ځواب ورکړه زر کوه ولې ځواب نه ورکوي زه دې په څه ډول ستونزه کې ګیر کړی یم ولې ځواب نه ورکوي هره شېبه ورته زنګ مه وهه دا څوم ځل دی چې زنګ وهي کېدای شي چې سړی کار به لري لاړې نو پیسې لاړې نو څه کبلی شو پرېږده نو چې څه کېدل هغه شوي څه چې تلل هغه تللي دي څه چې تللي هغه تللي ای زوی څه وشول کېدای شي رهنما والا سیف ورور هم تښتولی وي له موږ نه به پیسې غواړي ای زویه داسې بې ځایه خبرې مه کوه دا اوس نه کمه شو څه خو مو نه دي خوړلي که نه اخنې کړې به ما ویل تاسې به یې هم یو څو کاشوغې وخورې همداسې نه ده نه زه هېڅ هم نشم خوړلی خدیجې دوی به یې وخوري خدیجې قربان دې شم د څه شي یخني موږ د یخنۍ د څکلو په حال کې یو لاړل خیالونه لاړل پیسې لاړې اوله رښتیا وایي خورې موږ به سړي ته څه وایو ها که سړی هر څه ووایي په حقه دی ای خدیجې پوهېږې زه له څه نه ډارېږم ازا خان ته مو وویل ورته به ووایي پیسې لاړې چغې وهل غوسه شو خو ورته وروسته ځي هغه سړی وژني څنګه وژني ای وژني بهرام هم اخلي او ځي هغه کس وژني ای خدیجې وروسته به موږ څه کوو ها او بالا همداسې کوي یو خبره وکړم بهرام یې هم کوي خان ورور یې هم کوي از یو په رښتیا سره یې وژني یو خبره وکړم د دې کار پای ډېره خرابه ده او بې ګورې درته یې لیکم وژني که هغه سړی زما مخې ته راشي قسم دی زه یې هم وژنم او والا په بېلا وژنم یې ای خدیجې دا ته څه ډول خبرې کوي لاندې ماشومان وي دي وژني خدیجه یې وژني پېژنم یې خدیجه هم وژني چاره نه لري نو بیا به یې ونه وایو ټول به یوه خبره وکړو یو څه به پیدا کړو وبه نه وایو یعنې ورته به ووایو چې موږ په وروستۍ شېبه کې پښېمانه شو دوکان مو ونه نیو هغه وخت به داسې ووایو دا خبره به هېره کړو یو څه وکوي وژني څنګه یې ونه وایو ترورې سمه ده که نه نه به یې وایو پیسې لاړې هغه ښکلې پیسې لاړې ورسره زموږ ټول ښکلې خیالونه هم لاړل اوس به څه کوو سمه ده کوبیله ارامه اوسه ارامه ښه همداسې دې وي وروسته له ما سره ژمنه وکړه له ورور سره دې له ابراهیم سره د اړیکې جوړولو لپاره به خپله پوره هڅه کوې
د ډګروال صاحب که پوز موبایل د زه دوان بندر یم دغه ماښام په خیر ما غوښتل له ورور سره مې خبرې وکړم زه مراد د ډګروال کپوز ورور یم اوسګار خو نه دی ورورې زه به ورته څه ووایم ها موبایل ته مې ولې ځواب ورکوم ها دوانه ته هم پوره لیونی یې څه وکړم زه به نه لیونی کېږم ښه به ووایم هسې هم چې هر څنګه وي غوسه کېږي بلې ښاغلیه که لږ په تمه شي زه ورته موبایل راوړم سمه ده سمه ده ښه ده ډګروال صاحب دوانه ووایه څه خبره ده دغه ډګروال صاحب بس که دوانه څو ځلې مې درته وویل چې اړینه خبرې نه وي ما ته مزاحمت مه کوئ ډګروال صاحب ورور دې دی زنګ یې وهلی اوس اوسګار نه یم امر دې پر ځای کېږي صاحب بلې دغه ښاغلیه ډګروال صاحب که ډېر مصروف دی یعنې څنګه یې درته ووایم ما خپله پیدا نه شو کړی بدبختانه چې هغه ښاغلیه هغه اوسګار نه دی ښه ماښام ولري یعنې له ما سره خبرې کول نه غواړي ماښام په خیر وروره ماښام په خیر ښه مراد کپوز مراد کپوز مهرباني وکړئ ماښام موبایل کې مو سره خبرې کړې وي که نه مراد یم ها سمه ده وروره داسې تللی شي هلته تا ته په تمه دي مهرباني وکړه داسې سمه ده ماښام په خیر په خیر راغلی ژوندی اوسئ ملګرو بریالي اوسئ څنګه لوبېږو د تیر په څېر بیا یې واچوئ مهرباني وکړئ تیر هغوی چې له نږدې نه ونه پېژنې بیا ډېره ښه پوهېږي چې زه څه ویل غواړم په ما باور وکړه کار مو هېڅ اسانه نه دی سمه ده هېڅ نشو کولی او ویې وژنئ که له بدن څخه دې لرې نه شي هسې هم له ټاکلي وخت څخه وروسته بم په خپله چاودنه کوي
یعنې په هر حال کې چاودنه کوي ته به اوس وایې چې دا سړی دی ولې دومره وهلی همداسې ده که نه زه به درته داسې ووایم بریدمن یالګان د باندې وځه ګوره کار څوک دننه راشي ولمې بیا یې نه وایم دا یو امر دی قومندان صاحب تا ته مې وویل که نه زه همدلته پاتې کېږم زه د باندې نه وځم عسکرې درته وایم د باندې وځه